Zona del Jesse! Sham Sham van Bossen! السلام علیکم. وعلیکم السلام. کولی شئ چې زموږ کتونکو ته خپل نوم او خپل ځای ووایئ؟ حاجي زما جاوید اقبال نوم دی او مولمبیک برسل کې چې کوم دی نو زه دلته اوسېږم. وطن کې د کوم ځای؟ وطن کې زه چې د پاکستان یم او زه د نوخار کې ډسټرکټ نوخار کې داخل بالا اوسېدونکی یم. څومره موده دې وشوه چې دلته راځې؟ زما تقریبا چې 4 کالو چې کوم دی نو وخت قریب دی چې راغلی یم. ژوند دې دلته څنګه تېرېږي؟ ژوند دی ځکه الحمدلله ډېر ښه تېرېږي. د الله پاک ډېر لوی احسان دی. مونږ چې کوم دی د بل ګورنمنټ ډېر زیات چې کوم دی نو شکرګزار وو او د هغوی ډېر قدر کوو. زموږ ولې قدر کوو؟ قدر یې کوو داسې خاص په خصوصي توګه تاسو د دولت کوم کومکونه کړي دي چې هغې تاسو د هغې مننه کوئ؟ چې دلته راشي سړی او انساني حقوق چې کوم دي نو هغه یې ډېر زیات خیال ساتي د هغې په طریقه لکه چې کوم کس دلته راشي ریفیوجي او هغه قبول شي نو بس هغه داسې وګڼي چې د هغه دلته نوی ژوند جوړ شي. هغه ژوند په ډېر فایده کې دلته روان وي. چې چا کار نه وي هغوی ته خپلې پیسې هم ورکوي. چې چا کار وي نو هغوی بیا خپل ټیکس جمع کوي. نو موږ په دې وجه باندې تا سره کوم داسې ښه کړي دي چې د هغې هغه خوشحاله ما سره خو ښه کړي دي او ښې نیم کړي دي. دوه خبرې دي. یو یې راسره دا ښه کړي چې څنګه رالم نو چې ما ته کوم پرابلم په پاکستان کې و نو ما ته دوی پازیټیو ډیسیژن راکړو. نو د پازیټیو چې څه دی ځای کې د هوم اینډ لا مطابق رولز ریګولیشن او ما ته هر یو څیز میلاوېدو. او چې کله زمونږ دا کیس ختم شو نو موږ کیس دې ولې ختم شو؟ زموږ کتونکو ته کولی شئ؟ کیس هغه دا و چې یاره اوس پښتنو ته هلته پرابلم نشته او ټول دنیا ته په ټول ورلډ کې دا مسله چې نن سبا پښتانه په کم کشمکش کې دي. څومره موده پس کیس ختم شو؟ 1 کال پس ختم شو. اوس د څه وایي چې په کوم اوس زمونږ د ګورنمنټ اف بیلجیم چې کوم دی نو اناونسمنټ کړی و امیګریشن یې کولو کړی ریګولیشن نو هغې کې مونږ اپلای کړی فارم جمع کړي نو اوس انتظار دی د وکیل په وینا. څه فکر کوې څومره موده به واخلي چې تا ته جواب راشي؟ نو د هغوی خو دا ویلي دي چې یاره په 3 میاشتو کې مونږ د هر څه ختمو خو دام کېدی شي چې 3 کال هم لګېدی شي دام کېدی شي چې 2 میاشتې ولګي. د دې خبرې هېڅ ګارنټي نشته. فلحال تا ته ستا چې کوم نیګیټیو شو هغه کوم مراعات یا هغه کومکونه ستا سره کوي کوم چې پکار دي؟ نه هغه کومکونه ما سره بالکل نشته. زمونږ چې کوم دی نو یار دوست موږ سره هیلپ کوي. صرف هغه یو شی دی چې موږ ته میوچل کارډ چې کوم دی اترایز دی چې فرض کا میډیکل ټریټمنټ هغه زما چې کوم دی جاري دا زه په دې باندې د هغوی نور خپل ټول هغه کوم اخراجات چې دی په خپله کوئ؟ هغه په خپله کوو او د یار دوست په هیلپ یې کوو. دا راته ووایه چې د ژوند نه دلته څومره مطمئن یو؟ د ژوند نه موږ ته دې ځای کې ډېر زیات مطمئن وو خو صرف دغه یو کمی لرو چې کله موږ ته کاغذ راشي نو بیا به ډېر ښه وخت تېرېږي. اوس فلحال چې کوم دی نیمګړی ژوند تېرېږي پښتنو خبره. د کار خو نه کوې که نه؟ نه کار نه کوم. دومره هر څه پوره کېږي ضروریات د یار دوست په مدد؟ او الحمدلله شته دې ځای کې داسې داسې پښتانه وروڼه بیګان زمونږ پنجابیان هم پکې شته چې هغوی موږ سره ډېر زیات هیلپ کوي. زمونږ کتونکو ته څه میسیج دا یو پیغام یا څه داسې یو سندریز پیغام څه شته؟ نو زه ستاسو سره کتونکو د دل کې ګهرایو نه شکرګزار یم چې تاسو دونه کومک وکړو دلته راغلئ تکلیف مو وکړو او زما طرف نه هغوی ته چې کوم دی د خلوص نه ډکې دعاګانې او زه دا هیله لرم چې ستاسو پروګرام ته خدای پاک ورځ پر ورځ ترقي ورکړي. دومره راته ووایي چې دا شاجي دلته کیمره لګونه څه دا شاجي دی که نه د دې شاجي دې خواله کومې چپې ته راوړي؟ دا مرشخیل احمد خان دا زمونږ د افغانستان اوسېدونکی دی او یو پښتون ورور مو دی. بل زما کور په مولمبیک کې د دوکان خوا کې دی. نو زما چې کوم دی نو دې ځای کې ناسته پاسته ټول د سره یو خو پښتون هم دی او بل دا یو ډېر خدمتګار انسان دی یو ډېر ښه انسان دی یو ډېر عزتدار انسان دی او زما کور سره خوا کې دی. نو که زه شپه یو که نیمه شپه مې تر کومې چې کوم دی د دوکان کلاوي زه ورسره ناست یم ګپ لګوو. ته ووایه تا ته لالا بیلجیم خلک ولې وایي؟ جی د حوصله افزای ډېره ډېره شکریه. دا چې کله زه په 2006 کې دلته رالم نو زه لاړم ما ازالیم پرې وویشتو نو زه لاړم سنتي کلاس کیمپ ته. هغه ځای کې 6 میاشتې چې کوم دی نو ما دغه پیریډ خپل تېر کړو چې هغه ځای نه سره ووتم نو چې رالم خپلو کمپني چې کومه ما سره وه دلته نو د هغوی نوم دی حاجي خلیل امیر دراني مرشخیل احمد خان ممتاز خان د ارشد خان داسې زما ډېر یاران دوستان فاروق نو دوی ټولو چې کوم دی نو موږ وایي چې یاره داسې کار دی ته مونږ کې مشر یې عادل خان
فرحاد علي خان دا ټول ګروپ چې ونه دی چې ته موږ ټول کې مشر نو داسې کار تا ته موږ چې لالا ان بلجیم نو بس لالا بلجیم شوی او دې کې زموږ یو دوست پنجاب سره تعلق ساتي وحید سټلایټ والا نو هغه په دې کې ډېر یو مین رول ادا کړو نو بس دا هغه نه لالا بلجیم شو نو بس لالا بلجیم شو نو زم چې اوس ما ته خدای پاک وس راکړي چې بلجیم لالا چې کوم دی بلجیم ته ښه کارکردګي وکړي دا راته وایه چې دا خو خیر د اعزاز خبره چې تا لالا بلجیم چې یو لقب یې تاله درکړو موږ ته لقب ویلی شو په دې ژبه کې په دې څومره خوشحاله نو د خوشحالۍ خو هېڅ حد نشته ډېر خوشحاله یم لکه زموږ پښتنو کې خو تاسو ته پته لري زموږ خو داسې نامې وي چې کله هغه د مینې نه نوم وران شي کله چې کوم دی څوک د ضد نه وي لکه پلانکیا دې خوا راشه نو دا هم شکر د زه د پښتنو ډېر زیات خوشحاله یم چې یاره ماته لالا بلجیم خطاب راکړو چې څه بل سینري وي دي موسیقي اورې موسیقي یا داسې کله ناکله اورم خو ډېر شوقین یم د موسیقۍ کله ناکله چې اورې د چا غږ دی خو نو په دې کې وږمر چې کومه ده د هغې غزلې مې ډېرې زیاتې خوښې دي د چا په غږ درته خبره سندره خپره کړو نو هغه به زه څه ووایم خو دا راته خوره کوي چې مینه د خپلو څنګه کېږي ما ته چل نه راځي او ستاسو پروګرام دپاره زه د زړه د خلاصه چې کوم دی نو دعا کوم چې تاسو دا پروګرام ته خدای پاک ورځ تر ورځ ترقي ورکړي او پاکستان زنده باد افغانستان ورسره هم زنده باد دا راته ووایه ډېره چې شمشاد ټلویزیون خپلې خپرونې د برطانیې نه د یورپ نه په ګډه سره پیل کړې دې ته په کم نظر ګورئ دې له به زه په دروند نظر ګورم یو خو 100% او 120% وزه دوام کوم او په درون نظر ورته ګورم د دې نه مخکې چې ته بل ټي وي راغلی تاسو سره نه جي دا ډېر د خوشحالۍ مقام دی او دا ډېر باندې په دې باندې موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې شمشاد ټي وي لومبي چې کوم دی نو موږ ته دعوت راکړو او موږ انټرویو ورکړه قدرمنو لیدونکو دا وه د نن ورځې خپرونه چې زه په دې امید باندې موږ وړاندې کړه چې تاسو به ترې پوره خوند اخیستی او دا مه هېروئ چې ستاسو نیوکې او ستاسو درنې رایې به زموږ د لارې مشالونه وي زموږ ایمیل اډرس ځان سره نوټ کړئ زموږ ایمیل اډرس دی sajid@shamshad.co.uk نو ستاسو د درنو رایو به موږ په انتظار کې یو او تر دویمې خپرونې خپل کور باشرزاده ساجد ته ورکړئ اجازه د الله په امان وختونه په خیر